نصیحت دونه کوه چې د رسوایی تر حده ونه رسیږي ځکه د ډیر صابون استعمالول د پوست او بدن د چاودلو سبب ګرځي یو څوک دونه ملامتوه چې زړه یې زخمی نه کړي ځکه د زړه زخم بیا هیڅ کله نه جوړیږي د هر چا سره د پر اوسنی حال معامله کوه نه د پخوانی ژوند پر اساس ځکه د توبې دروازه تر اوسه خلاصه ده او آخره خاتمه چاته نه ده معلومه د هر چا سره د عقل پر اندازه معامله کوه نه د عمر پر اندازه ځکه عقل په کلونو سره نه ډیریږي که چاته نفعا نسی رسولای نو ضرر خو هیڅ کله مو رسوه ځکه د ضرر پر رسولو سره ستا خپل نیکی له منځه ځي